د دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه د ننګرهار ځینو چارواکو او هغو نظامیانو پورته کړه چې هغه به یې ننګه کول او حکومتي ځواکونه د وطن او ناموس ساتونکي بلل. د جنازې لمونځ د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې وشو چې تر 2000 کسانو پکې ګډون کړی. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیتي ادارې مشر خبرې وکړي او دغه شان وژنې د پاکستان د استخباراتي ادارې کار وباله. هیڅکله به بیا پنجاب او ایسای د ارمان ته ونه رسېږي چې افغانان خپل غلامان وګرځوي. نن که یو مولوي صاحب ریحان لاړی 100 ریحانه نور هم سته د پیروان سته. مولوي ریحان صاحب هغه څوک و چې د افغانستان د رښتینو بچیانو امنیتي او دفاعي قوتو سره مینه او محبت درلود او همیشه وژه په وژه ولاړ. د مولوی ریحان جسد د بیسود په بلنغر سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه ملګري دیني عالمان وایي د پردیو په لاس دغه ډول وژنې اسلام منع کړي او په ولس د یووالي غږ وکړ. اوس زه وایم چې دې مولوي صاحب ریحان شهید کې کم سبب د اسباب ثلاثه د قتل نه موجود و. کم سبب هر کله چې یو سبب د اسبابو نه موجود نه و نو بیا دا ظلم ده. الله جل جلاله د ظالمانو ته سزا ورکړي. دینی عالم سمیع الله ریحان تیره ورځ د کابل ښار په استغفار جومات کې د جمعې خطبې په مهال د منبر لاندې د ځای په ځای شوي بم چاودنه کې وژل شو. هغه 30 کلنو تر 6م ټولګي ښوونځی لوستی و او وروسته دیني علومو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وې. 2 لوڼې او 3 زامن ترې پاتې شول. د افغانستان د علماو شورا دغه غړی د شمشاد په نوم یوه خصوصي ټلویزیون کې د دیني خپرونې چلونکی و چې ډیر کله به د حکومت او امنیتي ځواکونو په ننګه خبرې کولې.